السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم نادیه خیال. زه یو ځلې بیا د نادیه خیال چینل له تاسو سره مخاطب شوم. امید لرم چې ښه به یې، روغ جوړ به یې، طبیعتونه مو ښه یي. زه دې ټایم کې شو ته روانه یم. دا څو ورځې زه اوزګاره نه وم. زما کتونکي به وایي چې څنګه نادیه خیال اړو ویډیو موږ دپاره نه ده کړې. زه اصل کې شوګانو کې اوزګاره نه وم. نو اوس هم زه شو له روانه یم. وایي چې زه ګاډي کې یم، زه به خپلو کتونکو سره لایف راشم. نو زما له طرفه تاسو ټولو ته وړوکی اختر ډېر ډېر مبارک شه. د وړوکي اختر نه درېیمه ورځ ده لکې تاسو وایئ چې نادیې مونږ ته اوسه پر مبارکي نه ده راکړې. نو نن د وړوکي اختر درېیمه ورځ ده. زما له طرفه تاسو ټولو ته وړوکي اختر ډېر ډېر مبارک شه. روژې عبادتونه هم چې څومره کړي دي، لمونځونه هم کړي دي، ټول تاسو سره ډېر ډېر مبارک شه. خاص طور کې مسافرو ته ټولو ته ډېر ډېر مبارکي وایم چې کوم د ملک نه بهر دي، کوم ملک کې دي، او کم زمونږ لر او بر څومره پاکستاني افغانیان وروڼه خویندې دي، نو هغې ته هم زما له طرفه وړوکي اختر ډېر ډېر مبارکه شه. امید لرم چې ښه به یې، روغ جوړ به یې، او روغتیا هم د پاک الله نه غواړم. او دا موږ سره زمونږ والد صاحب دي. السلام علیکم. ملګرو څنګه یې ښه یي؟ ورکوټي اختر د ټولو مبارک شه. که لر وي که بر وي، زما څومره مسافر او زمونږ ویډیو ګوري، نو ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. زمونږ د طرفه تاسو ته ډېر ډېر اختر مبارک شه، او الله تعالی مسافرۍ په خیر کا، او الله تعالی د خپلو کورونو ثواب د ټولو مسلمانانو سره وکړي. په دې ټایم کې موږ روان یو شو ته. ما نادیې ته ویل ملګرو سره چې راځئ چې ورسره لږه ویډیو دغه کړو، شیر کړو، چې خبرې ورسره وکړو چې دا خلک څنګه اوسه پورې دې اختر کې نه ښکارېدل. خو البته داسې خبره وه چې موږ ټول چې بس په شوګانو کې بیزي وو، دماغ خیال هم وو، نادیه خیال هم وه، بس په دغه وجه باندې ډېره مننه. الله مباد او خوشحاله ساته. وسلام. او زما سلامونه ټولو ته ډېر ډېر قبول او منظور کړئ، او بیا به انشاءالله ګپ لګو. وسلام.